د کابل ښار په 21مه ناحیه کې هېواد ته راستنېدونکو پانګوالو لپاره د یو سوداګریز ښارګوټي د جوړېدو چارو پرانېسته. دغه ښارګوټی به د 600 پانګوالو د 800 میلیون افغانیو پانګونې سره پر 400 هکټاره ځمکه کې جوړ شي، هغه ځای چې پکې به د اروپایي هېوادونو څخه وارداتي محصولات پروسس او بیرته به بهر ته صادر شي. یو کټګوري دغه داسې 140 متره ده، وړوکی ګدامې، هغه غټې سي ده، هغه نیم جریب ده، تر یو جریب پورې هم ګدامونه شته په دې کې. نو دا ټول چې اټکل سي موږ چې سړکونه او دا نقشې ځینې ایستې دي، هغه 1500 ګدامه راځي په دې کې، یو نیم زر. په دې کې داسې ګدامونه شته چې یو جریب ده. هغه د تاجر خپل ضرورت ته په کتو سره ځینې دا تاجران دي چې کنټینران راوړي، دلته خالي کوي، تصفیه کوي، پروسس بیا یې بیرته صادروي. د چارو ادارې مسوولین هم په دې پرانېستغونډه کې وایي سرپرست حکومت هغو پانګوالو ته چې هېواد ته ستنېږي د لازمو اسانتیاو برابرولو ته ژمن دی. دا چې تاجران دي خپله پانګه دلته راوړي، د افغانانو هم ورباندې حق ده، دا ښه احساس ده چې ورسره پیدا شوی ده، او غیر لږه نه د دوی دپاره هم تر بل هر جای زمینه دلته د دوی د سر د خوندیتوب مسله هم دلته بهتره ده، د مال د خوندیتوب زمینه هم دلته بهتره ده، او دغه سرمایې د جذب دپاره هم زمینه برابر ده. په همدې حال کې ځینې ستانه شوي پانګوال چې تر 3 لسیزو زیات له هېواده بهر وو، وایي په دې ښارګوټي کې په پانګونې سره هڅه کوي د هېواد ودانولو کې ونډه واخلي. د پاکستان کې تقریبا 8 کاله په پاکستان کې ولو، اوس رالو افغانستان ته، دلته خپله سرمایه‌ګذاري کوو، او نور تاجرانو چې هیله لرو چې خپل وطن ته راشي او خپله سرمایه‌ګذاري وکوي او له موږ سره ملګري وکوي او دا ښارګوټی آباد کړو. موږ ټولو تجارانو ته دا درخواست ده، غونډو تجارانو ته هم دا خواست ده چې راشي په دې ښارګوټ کې له موږ سره ملګري سي، له موږ سره خپله سرمایه‌ګاري وکړي، له موږ سره خپله په دې شي کې له موږ سره کار وکړي. سرپرست حکومت په وار وار په هېواد کې د پانګوالو د ځان او مال له بشپړ او خوندي امنیت څخه ډاډ ورکړی او له دوی یې غوښتي چې افغانستان ته ستانه شي او د هېواد په آبادولو کې دې ونډه واخلي.